السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. محترم رونو خويندو، هر رور او هر خور چې غواړي چې ځان هدف ته ورسوي او اوچت درجات الله ورکړي، ګناهونه الله ختم کړي، نیکیانې ډېرې شي، په ځان کې به صفات پیدا کړي. صفاتو ته موږ او تاسې ډېر محتاج یو، ډېر زیات ضرورت لرو چې ځان کې صفات پیدا کړو. عیسی علیه السلام نه نقل دی که څوک هم غواړي چې اوچتو مراتبو ته ورسېږي نو ځان کې د 11 هغه صفات پیدا کړي، کوم صفات چې په ماشومانو کې شته دي. ماشومانو کې بعضې صفات دي چې دا فطري ذاتي په هغوی کې موجود دي او دا تاسې په ځان کې پیدا کړي، کسبي شکل باندې ځان کې پیدا کړي. اولین صفت په ماشوم کې چې دی، ماشوم په زړه کې حسد او کینه لري او دا ښکلی صفت دی. تاسې وګورئ د عوام مسلمانان د یو بل سره څومره حسد او کینې کوي. ورونه سره وګورئ، ترونو زامنو وګورئ، خپلوان وګورئ، ګاونډیان وګورئ، په یو اداره کې یو ورسه کې کارمندان سره وګورئ، په یو کور کې چې دوه رونو ته د دوه رونو خپلو کې سره یو خورونه دي، ښځې سره خویندې دي، دا خویندې سره خپلو کې وګورئ، یو بل له دشمن په نظر ګورئ. د هر یو په زړه کې په منونو کینې حسد دا پراته دي. ماشوم زړه کې کینه نه ساتي. ماشوم د ماشوم سره جنګ وکړي، د هغوی په سر باندې غټ خلک جنګ وکړي، 2 منټه بعد بېرته ماشوم د ماشوم سره همغه شان دی، هېڅ خبره هم نه. نو ماشوم زړه کې حسد نه ساتي. مؤمن باید همداسې اوسي. دویم صفت په ماشوم کې دا دی، ماشوم بې اوچت توکل په خپل پلار باندې کوي. که هر څوک ورته تکلیف رسوي، څه ورته وایي؟ صبر وکړه زما پلار جان به راشي، صبر وکړه زموږ حاجي صاحب به راشي، صبر وکړه زما لالا به راشي. حتی که خپله مور یې مو وایي، که خپل مشره خور یې مو وایي، مشر ورور یې مو وایي، په دې ټولو حالاتو کې حواله په پلار ورکوي، صبر وکړه هغه به راشي. نو مؤمن به د اوچت توکل په خپل خالق باندې وکړي د ژوند په ټولو چارو کې، لکه ماشوم چې هرې خبرې سره پلار ته اشاره کوي. دریم صفت په ماشوم کې دا دی، په ماشوم کې صفت داسې د تملق صفت پکې زیات دی. ساده اصطلاح باندې یو شی چې ماشوم غواړي په ډېر داسې چاپړوسۍ او مبالغې سره یې غواړي او ډېره خواري کوي د هغه څه پسې چې پلار نه غواړي. پلار ته وایي روپۍ راکړه، پلار یې نه ورکوي. ځان کله په خاورو راګذار کړي ماشوم، په ژړا شي، د کوټې په یو کونج کې ودرېږي، بل کونج کې ودرېږي، کله څملي، کله سر دیوال سره ووي، کله ځان راګذار کړي، کله په خندا شي، کله په ژړا شي، کله په کلاره، کله چغې ووایي. د مختلفو میتودونو نه ماشوم کار اخلي چې پلار راضي کړي، مختلفو طرقو نه کار اخلي. بنده چې دی، بنده 5 وخته منځونه هم دی کوي، د شپې د تهجد هم راځي، شي روژې هم دی نیسي، تلاوتونه هم دی کوي، تر دې چې رب ورته مشکل حل کړي. لکه ماشوم نه پاتې کېږي چې پلار روپۍ سترې نه وي. نو بنده ته د خالق دروازې د رحمت مشک وشکوه چې خلاصه شي درته. ګناهونه به دې کړي، توبه وکاږه. څلورم صفت په ماشوم کې دی، ډېره زر رجوع کوي خپلې مور ته. که دا مور یې په لغت ووایي، که مور یې په څپېړه ووایي، او که دا مور یې په بل څه باندې ووایي، ماشوم منډه کړي، وړاندې دیوال یې تکیه والي او ژاړي. خو د سترګو په کونجونو کې پلار او مور ته راګوري، همدو والی نه بېرته همدو ته راګوري. چې لږه موقع پیدا کړي چې زما پلار غوسه سړه شوله یا پلار زما داسې ښه حالت ته راغی، رامنډه کړي د پلار غېږې نه بېرته راشي. ماشوم خو دې پوهېږي زما بل ځای نشته. بنده ته یو خالق لري، د خالق نه غیر ته بل هېڅ ځای بل نه لري. همدا خالق دی. د دې خالق سره ارتباطات وړي کې ستا خبر کې هم په کار راځي، اخرت کې هم په کار راځي.
وروسته چې څومره ستا ژوند دی هلته دې په کار راځي او دنیا کې دې په کار راځي صفت په ځان کې پیدا کړه. پنځم صفت په ماشوم کې ماشوم ډېر مینه کوونکی دی د هغه چا سره څوک چې ماشوم سره ښه کوي. دا د ماشوم مزاج دی. پردی ماشوم به ته چې ګورې جاوله ورکوه کله ورته روپۍ ورکوې کله به جامې اخلي تا چې هر څه کې ګوري په تا به غږ کوي په تا به سلام اچوي تا سره به مینه کوي د ماشوم. بنده ته وګوره خالق تا سره څومره احسانات کړي روغه پیدا کړي عقل یې درکړي مسلمان یې مسجد ته ځي خپل خالق مني خپل رب مني خوراک کې روغ بدن دی ستا په دې بدن کې 15,000 نعمتونه دي او دا ټول به تا باندې منعم حقیقي کړي دي هغې نه مه غافله کېږه. شپږم صفت په ماشوم کې ماشوم بې صبره دی د خپلې مور نه د خپلې مور نه هېڅ صبر نشي کولی چې جدا شي ورنه که لږ یو ساعت مور غایبه شي ماشوم په ژړا کېږي. تاسې واړه ماشومان وګورئ د خپلې مور نه غیر استیب نشي تېرولی. نو بنده چې دی ته تل ګوره محتاج یې خپل خالق ته 4 ساعته محتاج یې ځان په غفلت کې مه راوړه. بل صفت اووم صفت ماشوم کې دا دی ماشوم د هېچا عیوب نه څېړي د چا غیبت نه کوي چا پسې خبرې نه کوي د چا په عزت ابرو حیا کې خبرې نه کوي. د دې باب نه ماشوم مکمل غافله دی. دا دو صفت د مؤمن په ځان کې پیدا کېږي. داسې نه چې خاص کر دا کم خلک چې وزګار خلک کې دا خوی ډېر زیات دی چې دا کار یې نه کوي به د کور مخکې به ناست دیره کې به ناست حجره کې به ناست پلچک باندې به ناست که سړی تېرېږي که ماشوم که بوډا که زنانه به چادري کې روانې په حیا پرده کې به روانې خو زمونږ خلک عموما د دې فکر منفي دي هر چا پسې خبرې ده هر چا پسې غري ده هر چا پسې خبرې دا نه وایي چې ګوره دا پاکه زنانه روانه ده په ستر کې ده په حجاب کې ده په پرده کې ده رور کړی به ځي ډاکټر ته به ځي بل خوا به ځي ولې چا پسې خبرې کوي زمونږ خلکو عادت یې به سپک الفاظ همیشه دپاره. بل صفت ماشوم کې دا دی چې مینهناکي ماشوم کې د انس ماده خالق پیدا کړې ده بس مینه کوي. تاسې نه ګورئ ماشوم هر چا له توجه کوي هر څوک چې پرې غږ کوي ماشوم ورسره مینه کوي. بنده ته مینه ناک اوسېږه. حدیث کې راځي که المؤمن مألف ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف. دارنګه ماشوم کې بل خوی ده ماشوم د سبا د ورځې رزق سوچ نه کوي چې سبا به څه کېږي سبا به څه کېږي. زموږ زیاتره عوام خلک وایي والله وایي ماله 9 سره کور را په غاړه دی په دکانداران او ډریوران دی که دا خبره مه کوه ماله 9 سره او 10 سره کور را په غاړه که ته سبا ته رهي دا 9 سره کور به چاته ور په غاړه دی. د دې رازق الله دی مسبب الاسباب الله دی. دا خبرې مه کوه. بعضې خلک وایي چېرې ما دومره مال جمع کړی دی چې دا 20 کاله کې هم نه ختمېږي الله به سبا تر نن څه ختم کړي چې په دې سهار به تش ناست دی. دا غټې خبرې هېڅکله مه کوئ. لسم صفت ماشوم کې ماشوم د زړه نه ډېر نرم په معمولي خبرې سره جړي او د اوښکې په دې انرګو باندې را روانې او سترګې ډېر زړه ډکې شي د اوښکو نه چې لږه خبره م ولا وکړي مؤمنه ستا زړه به دمداسې نري. زمونږ خلک چې کله یو مسلمان مړ شي قبر ولا کوي هلته هم ټوکې ټکاله کوي هلته هم مزاح کوي هلته هم خوشلبیتي کوي چې قبر سره ستا زړه نرمېږي نه دا به کله ستا زړه نرمېږي. زړه د ماشوم په شان. یو لسم صفت په ماشوم کې دا دی ماشوم ډېر یېرېږي د خپل پلار او د مور نه چې غږ پرې وکړي ماشوم باندې رب ولګي یېرېږي. بنده د خپل خالق نه ډېره ویرېږي. ستا حقیقي خالق دی ګوره ته به د هغې مخې ته ورځې. دا تقریبا 11 صفات اختصار په شکل انشاءالله فایده مند دي. السلام علیکم.